حدیث مبارک ده چې څوک له قبره راپورته سي پیغمبر علیه الصلاة والسلام بارک وایي قدم به وانخلي تر څو چې 5 پوښتنې ځینې سوي نه وي 5 جوابونه ده نه وي ورکړي. اول دا الله به ورته وایي ما تا ته عمر درکړی و دا عمر دې په څه کې ولګاوئ څومره قیمتي عمر ده دا زموږ ستاسې که نن په یوه چا د اجل فیصله وسي د مرګ فیصله وسي دا یو سکند چې دا د ټولې دنیا نعمتونه موږ ټول ورکو یو سکند په بیا ورکړي. په زکندن کې به یو سړی دا ارمان کوي چې ما ته د یوې سجدې ټیم خدای راکړی وای دا دنیا ټول نعمتونه به ما ورکړي وو چې د یوې سجدې ټیم وای بیا به یوې سجدې ټیم نه وي. الله به دا پوښتنه ځینې کوي ما تا ته عمر درکړی و تا دا عمر په څه کې تېر کوي یوه پوښتنه به دا کوي. دوم به دا پوښتنه کوي ما تا ته ځواني درکړې وه دا ځواني دې په څه کې تېره کړه دغه خدمت راوښیه. دریم به دا پوښتنه ځینې کوي ما تا ته دنیا درکړې وه دا دنیا دې په کومه طریقه راوګټله. او څلورمه به دا پوښتنه وي چې دا دنیا دې بیا په کومه طریقه مصرف کړه. اول د دنیا د ګټلو په حلاله طریقه دې راوګټله که په حرامو خدای نه کرده په سود دې راوګټله حرامه ده په غلا دې راوړه حرامه ده په رشوت دې راوړه حرامه ده په غصب دې راوړه حرامه ده د مسلمان سره دې دوکه وکړه حرامه ده. اول دې دا په کومه طریقه راوګټله بیا دې په دغه کې دا په کومه طریقه مصرف کړه د الله حق دې کې وایستی که نه. وایي دا 1 روپۍ دا 1 روپۍ 4 پاولیه ده د هر پاولې 3 پوښتنې کېږي. یوه پوښتنه داسې په څه طریقه دې راوګټله بله پوښتنه یې دا ده چې په کومه طریقه دې مصرف کړه بله پوښتنه یې دا ده چې په دغه کې د الله حقوق ویستو که نه زکات در باندې لازم و قرباني در باندې لازم وه صدقه فطر در باندې واجب وه هغه دې کې ویسته که نه. وایي دا پوښتنه به د دنیا بیا ځینې وسي. د هغه نه بعد به بیا د علم پوښتنه ځینې کېږي چې په علم دې څومره عمل وکوئ. د علم د عمل پوښتنه هم ډېره سخته ده له هر انسانه څخه به کېږي. د دې دپاره ورونو دا پکار ده چې موږ تاسې باید هغه څه چې الله یې ذمواري اخیستې ده دغه کوشش ونه کړو هغه به الله راته رسوي. خدای پاک چې د کمې دنیا وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها چې د کم هر حیوان او د انسان د رزق ذمواري الله اخیستې ده قسم ده که یو هم بې رزق پاتې شي. دغه لمر چې سهار راخیږي او مازدیګر لویږي وایي چې لمر راوخیږي مازدیګر چې لویږي د الله تر څو اجازه نه ورته کوي تر څو چې د هر حیوان د هر مرغه د هر میږي د هر مایي د هر انسان د هر جیني چې د ټولو رزق د الله په علم کې معلوم سي بیا لمر ته اجازه وکړي چې وستې ولویږي. الله دومره کریم و رحیم ذاته چې دا څومره میږیان دي په ځمکه کې څومره مایان دي په دریابو کې څومره مرغان دي په هوا کې څومره حیوانات دي څومره حشرات دي دا ټول الله د دغه رزق د دغې شپې معلوم کړي چې د دغه به نن شپه دا رزق وي د هغه نه بعد بیا لمر ته اجازه کېږي چې بیا ولویږي. الله دومره رحیم ذاته دومره واسع علم یې ده. موږ دا کوشش کوو چې له لوږې به مړه سو راډېروي هغه پاته سي بیا د ښه دنیا هغه داسې په دین باندې ولګېده په دغه جومات په خلکو روپۍ لګولې وي دا نن چې موږ مسلې وواز و نصیحت کوو دا ثواب خدای هغه سړي ته رسوي که ژوندی و که مړ و. دا نن چې دلته مسلمانان سجدې کوي د دغو سجدو ثواب ټول دغه سړي ته خدای رسوي چې چا د دغې ځمکې انتظام کړی. نن چې دلته تلاوت کېږي د دغه ثواب خدای ټول ورته رسوي. صدقه جاریه ده که نه که داسې دنیا وي په دین ولګېږي بیا خلاص خبره ده. دا کاري صاحب مبارک والد صاحب ته اوس ما وویل دا ځمکه یې دغه ته وقف کړې ده ما ورته مال دغه ګټه دی چې قسم درته وکړم چې دا ټوله دنیا ده داسې دا ټوله دنیا که دغه یو د جومات د ځمکې ګټه دی ته دا ټوله دنیا حاصله کړي چې دا ټوله دنیا ده داسې دا ټول ملکونه ولې دغه یې د خدای دپاره وقف کړه او په دغه باندې به سجدې کېږي تلاوتونه به کېږي ذکرونه به کېږي سبقان به ویل کېږي. خدای د دغه د بقا به څومره الله په تقدیر کې لیکلي چې تر څه وخته پورې په دغه ځای کې عبادت کېږي ثواب خدای درته ورسوي. دنیا خو هغه ښه ده